و نو یو پاچا او بچی نه کېدل. یو ملنګ اوازه ګډه کړه، زه باچا ته داسې بوټی ښیم چې بچي به یې وشي، که چیرې نتیجه ورنکړه زه حاضر یم چې په عام محضر کې مې په دار کړئ. خو زما په دارو کې یوه ستونزه ده چې یو بچی به یې کېږي، که نر وي یا ښځه. دا خبر تر پاچا ورسېد. ماڼۍ ته یې راوغوښت او خپله ستونزه یې ورته وویله. باچا ښه وګڼله چې له نشت اولاد یې چې یو اولاد هم وي ښه ده. ملنګ دارو ورکړل او کال وروسته د باچا زوی وزېږېد. نوم یې خالد پرې کېښود. خالد ورو ورو لویده. دومره په ټولو ګران و چې ورځ کې به 5 منټه چا په ځمکه نه کېښود. کلونه تېر شول، خالد لوی شو. پاچا غوښتل چې واده ورته وکړي. ستونزه دا وه چې خالد واده نه کاوه. پاچا مجبور شو د کلي سپین ږیري ورته جرګه کې کېنوي چې خالد واده ته حاضر شي. پرله پسې ناستو د خالد رضایت حاصل نه کړ او باچا مجبور شو چې له ده پټ واده ورته وکړي. خالد په لوی سفر وتلی و. مخکې له دې چې راشي پلار یې د ازبکستان باچا لور ورته وکړه. کله چې له سفره راورسېد ټولو مبارکي ورکړه او غاړې ته یې ګلان ور واچول. خالد حیران شو چې دا په کومه خوشحالۍ کې. خلکو یې د کوژدې په اړه ورته وویل. بله لاره نه وه، اوس یې ککړې کوژدنه پرېښوده هم بده وه. خو د واده لپاره یې یو شرط کېښود. شرط دا و چې زه یو بل سفر ته ځم، چې له هغې راوګرځم بیا به واده کوم. آس، پیسې او د سفر اسباب یې برابر کړل. له ټولو پټ او یوازې د ازبکستان په لور هغې کوڅې ته ورسېد چې د باچا لور پکې اوسېده. همدې کوڅه کې د یوې زړې ښځې کور ته ورغی. ځان یې ورته تجار معرفي کړ چې مسافر یم، څو ورځې وروسته بیرته ځم. د خوراک څښاک به یې چې څه په کار و بوډۍ ته به یې د وخت څه افغانۍ ورکړې. باقي پاتې شوي پیسې به یې بوډۍ ته ور وبخلې. د شپې یې پام شو چې د باچا له کوره یوه ښکلې پیغله چې له طلا ډکه ده د همدې کوڅې اخر سر ته د یوه سیک کور ته ننوته. خالد شاته ورو ورو پسې روان و چې وایي څاري. د سیک او د باچا د کور څخه وتلې نجلۍ خبرې یې اورېدې. سیک ورته وویل دا څو ورځې چیرې وې، ولې نه راتلې؟ نجلۍ وویل 3 ورځې کېږي ما کوژده کړې ده، نو له مېلمنو سره بوخته وم او وخت مې پیدا نه کړ چې ستا احوال مې اخیستی وای. درځه چې کور کې نوره کیسه درته وکم. دوی کور ته ننوتل. د باچا زوی کړکۍ ته غوږ نیولی و. شراب یې پیالو کې واچول، سره غیږ په غیږ شول او داسې یې سره پوکړل ګوندې وروستي ملاقاتونه به وي. خالد ډاډه شو چې دا هماغه ښځه ده چې پلار مې ماته کوژده کړې ده. دوی سره نشه پراته و. خالد کور ته ورننوت. په خپله شاهي چاړه یې له ښځې سر پرې کړ او ترې روان شو. سهار وختي د کور په طرف حرکت وکړ. له رسېدو سره سم یې پلار ته وویل کومه کوژده چې دې راته کړې زه غواړم 3 ورځو کې واده ورسره وکړم. پلار یې خوشحاله شو. خپل سیال ازبکستاني باچا ته یې خبر واستاوه چې ځان چمتو کوه در روان یو. د واده چمتووالی روان و. ورا د ناوې کور ته ورسېده. باچا خپله لور ولټوله، هغوی نه موندله. دا چې د باچا خیلخانه و آزاد خیال و، نو فکر یې کاوه چیرې به تللې وي. تر واده وخت پورې به راشي. د جلکۍ پلار مېلمنو ته وویل تر سبا پورې وخت شته، راځئ خیاطۍ ته به لاړ شو، نوې جامې به وکړو. د رخت دکان ته چې لاړل د خالد سترګې په همغه سیک ولګېدلې چې د ازبکستان باچا لور یې په یوه کوټه کې ورسره لیدلې وه. دا چې دوی هغه وخت نشه و نو سیک خالد نه پېژانده. ټولو د خپلې خوښې رنګ کالي پرې کړل. خالد پورته په یو تان سترګې ولګېدې چې د وینو څاڅکي پرې پراته و. سیک ته یې وویل ماته مخامخ شنه جوړه راښکته که، هغې کې ځان ته کالي کوم. سیک ورته وویل هغه څه کوي، ښه رنګ نه دی. خالد ته یې پلار او نوي خسر هم وویل چې ښه رنګ نه دی، خو خالد ټینګار کاوه. بالاخره د ازبکستان باچا سیک سترګې برګې کړې چې ته خو یې نه غوندې، کومه جوړه چې غواړې ورته راښکته یې کړه. سیک په نه زړه د رخت تن راښکته کړ. څنګه چې یې خلاص کړ د رخت له تان څخه د جلکۍ جسد راوغورځېد. درنو دوستانو دا چې نور څه پیښیږي په بله برخه کې به یې واورو. د چینل سبسکرایب او لایک او کمنټ مه هېروئ.